نن که د دې ماشوم پلار ژوندی وی نو د پلار به هیڅکله هم نه غوښتل چې د اختر په درېیمه ورځ دې زما زوی د شربت ریړې ته ودرېږي. خو د افسوس خبره دغه ده چې د دې ماشوم پلار مړ دی او نن د اختر درېیمه ورځ ده او دی ولاړ دی شربت خرڅوي او د ده چې څومره ملګري دي هغه په مناران کاغان سوات مرې بټ آباد او په دغه مختلف قسمه گلیاتو کې به مزې کوي. خو دی چې کم دی نو راوتی دی او شربت خرڅوي ځکه چې د ده لویه مجبوري ده. د ته مور ور په غاړه ده، د ته خویندې ور په غاړه دي او د ته یو ټول لوی کور ور په. تاسو راځئ دا ویډیو ګورو. امجد خان نن بیا ډېر زیات کمال کړی دی، دغه هلک له ورغلی دی، د سره خبرې کړي دي، اترې ورسره کړي دي. ګورو چې په دې ویډیو کې څه کېږي. دا امجد خان ورته څه وی او دا هلک ورته څه وی. راځئ. السلام علیکم. لاس مې وکړه. ما پېژنې بیخي نه. ته بدماش یې. اختر په ورځ باندې دا د اختر درېیم ورځ د صلیب مجبورۍ له روتې. ولې روتې نن د اختر درېیم ورځ ده؟ مجبوري. څه مجبوري ده؟ څه مجبوري؟ کار کوم، کور ضرورت ده، کار کاروبار درې ورځې هر څه بند وي. تاته پته نه ده درې ورځې دا روډونه موډونه مو ویلي نو دا به خالي پرېږدي. پته خو نشته راته. تا د چا نه دي ویلي؟ د کوم ځای؟ دلته مو شاته کړی. چا دې څه کار کوي؟ نشته. وفات شوی ده. دې کې څو روپۍ راځي؟ 600 کله 500 کله 600 کله 500 کله 600. پیسې بیا چا له ورکړې؟ کور کې مور ته. بیبي دې شته؟ یو کار نه کوو. یو کار نه کوو. نن د اختر درېیم ورځ ده. دویم چې را شربت مربت ټول غونډ کې واپس او کور ته لاړ شي او چکر ووایې. اختر درېیم ورځ ده که نه؟ ستا چې کوم ملګري ټول به چکر لګوي که نه، څوک یو خوا څوک بل خوا، چې تم چکر ووایې نو څنګه وایي؟ چې 100 روپۍ له درکړم چې چا دې چکر دې پیوشي، چې چکر دې پیوشي بیبي نه هم پکې خرچه ورکړې، کار دې ټیکي چې 100 روپۍ له درکړم. وایه ستاسو څومره خوښه؟ ته وایه ستا په خوښه در کوم. رانږدې شه داسې ووایه چې مشر وروره د مخې ته ناست دی، زما کشر ورور د ورور نه خلک غواړي که نه چې راکړه لکه لاله چکر لګم څو درکړم. وایه بس 2000 ډېرې دي. په 2000 به خوشحاله یې، چکر به دې پیوشي. 2000 ستا او 3000 د بیبي، 500 روپۍ دي. بیبي ته به ووایه یو زوی دی په روډ مخې ته راغی وی راته ووایي چې دا به زما طرفه بیبي له ورکړي او په دې 200 روپۍ چکر ووه. د اختر درېیم ورځ ده، بیا به کال پس راځي د مرګ ژوند څه پته لګي، چکر پکې ووه او سبا به بیا مزدوري کې سبا بیا الله شي. خوشحاله یې؟ لاړم. قدرمن ویډیو تاسو وکړه. د هر انسان زړه غواړي چې هغه وایي چې زه مزې وکړم په اختر کې، چکرې وهم سوات کالام ناران او دغسې مختلف قسمه ښایسته ښایسته غریزو علاقو ته لاړ شم. خو دا مجبوري او غریبي داسې بد شی دی چې دا انسان د مزو نه رانیسي، دا انسان خپلو مزو ته نه پرېږدي. کله چې د انسان پلار نه وي که نه نو هغه ته بیا د دنیا هر یو مصیبت مخې کړي. د دنیا هر یو مصیبت راځي. هغه خلک یو متل کوي که نه و چې کاڼې ځي او د یتیم په سر باندې لګي. نو چې پلار وي که نه نو بیا انسان باچا وي. تاسو یقین وساتئ چې په دنیا کې د پلار ډېر زیات لوی کردار دی. د پلار که موږ د هغه په عظمت باندې خبرې وکړو نو زما په خیال چې موږ د دې لایق نه یو چې د پلار عظمت بیان کړو. که موږ کینو داسې د میموري کارډ یې بډه کې شو خو بیا هم د پلار هغه عظمت به موږ په صحیح معنو کې بیان نکړی شو. ګوره که د دې الګ پلار وی که نه نو نن به د اختر په درېیمه ورځ باندې شربت نه خرڅو. زه به دا خبره وکړم چې مزدوري کول دا د انسانانو کار دی، دا د مسلمانانو کار دی، مزدوري به کوو، د دې نه منکر نه یو. خو د اختر په درېیمه ورځ باندې شربت خرڅول بیا په دې عمر کې نو زما په خیال چې د چا پلار ژوندی وي نو به ډېر زیات کم خلک وي چې هغه که راوځي بازار ته نو صرف پلار له ورځي خواله او پیسې به ترې اخلي. خو شربت ته به پخپله نه ودرېږي. پلار هیڅکله هم دا نه غواړي چې زما زوی دې مزې ونه کړي. په دنیا کې واحد پلار یو داسې شخصیت وي چې هغه غواړي چې زما زوی زما نه زیات کامیاب شي. نن که د دې ماشوم پلار ژوندی وی نو د پلار به هیڅکله هم نه غوښتل چې د اختر په درېیمه ورځ دې زما زوی د شربت ریړې ته ودرېږي.
خو د افسوس خبره دغه ده چې د دې ماشوم پلار مړ دی او نن د اختر درېیمه ورځ ده او دی ولاړ دی شربت خرڅوي او د ده چې څومره ملګري دي هغه په مناران کاغان سوات مرې بټ آباد او په دغه مختلف قسمه گلیاتو کې به مزې کوي خو دی چې کم دی نو راوتی دی او شربت خرڅوي ځکه چې د ده لویه مجبوري ده د ته مور ور په غاړه ده د ته خویندې ور په غاړه دي او د ته یو ټول لوی کور ور په سر دی خبره داسې ده چې پکار ده چې موږ د خپل پلارانو قدر وکړو پکار ده چې موږ د هر یو انسان قدر وکړو ما ته پته نه لګي چې دا ماشوم د کم ځای دی د کمې سیمې سره تعلق ساتي خو د پېښور خواوشا کې به چېرته هم وي چې څوک یې هم پیژني ورشئ مرسته ورسره وکړئ سپورټ یې وکړئ تکړه ماشوم دی بهادر هلک دی زه ورته سلوټ کوم چې د اختر په درېیمه ورځ باندې راوتی دی او حق حلاله مزدوري کوي دا ښه خبره ده مزدوري بده خبره نه ده خو د اختر په ورځو کې باندې بیا انسان خفه شي بیا په دې عمر کې چې دا د مزو د چرچو د خوند او د تعلیم عمر دی په دې عمر کې دی راوځي او شربت خرڅوي او هم د اختر په درېیمه ورځ نو دی به خامخا خفه کېږي چې د ملګري کوم وي هغه چکرو له ځي دی به خامخا خفه کېږي چې د ملګري ګلیاتو ته ځي دی به خامخا خفه کېږي چې دی دلته ولاړ یو ملګري په دغه لاره باندې تېرېږي او راځي ورته ودرېږي نو د په زړه کې به خامخا د پلار قدر سیوا کېږي خو کله کله اوبه د ورخه تېرې شي موږ د انسان په قدر باندې هله پوه شو چې کله هغه زموږ د لاسو نه وځي نو تاسو ته سوال کوم منت درته کوم چې د خپل والدینو د خپل مور او پلار ډیر زیات قدر کوي بلکې د هر انسان قدر کوي په دنیا کې د پلار مثال داسې وي کنه چې د کوټې د چت په شانتي وي چې کله ستا په سر باندې دا چت قایم وي نو ته د هر مصیبت او تکلیف او غم او درد نه ته بالکل په امانی او چې د چا پلار د دې احساس هغه چاته کېږي چې د چا پلار نه وي ورشئ تاسو د دغه ماشوم نه تپوس وکئ دته به پته وي چې د پلار اهمیت سره دته به پته وي چې د پلار مثال سره دته به پته وي چې پلار څومره ضروري دی دته به دا هم پته وي چې د پلار نشتون څومره عذاب ورکوي څومره درد ورکوي او څومره تکلیف ورکوي چې څوک یې هم پیژنئ ښه د زړه د خلاصه ورشئ شربت یې هم وڅکئ سپورټ یې وکئ چوټي وله ورکئ او چې کوم دی نو څه ښه کار وله د دې نه هم وله ښکلی وسان کار وګورئ ځکه چې الګ چې کوم دی تعلیم یافته معلومیږي نو الله دې تاسو ټول خوشحاله او آباد ساتي موږ په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ آباد او ښاده او بریالي